نن موږ راوړی دی یو ډېر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی سربیکزیډ ګولۍ زموږ په چینل کې په دې باندې مخکې هم ویډیوګانې جوړې شوې وي خو بعضې دوستانو بیا هم پوښتنه وکړه چې دا که تاسو موږ ته په ساده پښتو کې په صحیح توګه تشریح کړئ چې دا په کومو مرضونو کې کار کا او د څه لپاره استعمالیږي او د دې هغه نقصانات څه دي نو موږ هم لازمه وګڼله چې یو ځل بیا په سربیکزیډ ګولو باندې ویډیو جوړه کړو نو دې ویډیو په څیر که نورې ویډیوګانې هم ګورئ نو دې لپاره زموږ چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو نو راځئ نن موږ د سربیکزیډ ګولو باره کې په تفصیل سره معلومات درکو. سربیکزیډ یو ډېر بهترینې ګولۍ دي او دا ایبرټ کمپنۍ جوړې کړې کومه چې په پاکستان او یو ملټي نیشنل کمپنی ده او په پاکستان او افغانستان کې د دې ټمې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو له دې جملې څخه یو هم دو سربیکزیډ ګولۍ جوړې کړې دي. سربیکزیډ ګولۍ د طاقت د مختلفو فارمولو څخه یو جوړ کمباین ایټم دی په کوم کې چې زنک ویټامین ای سی فولیک اسید بی کمپلیکس کیلشیم او دې ته ورته نورې هغه اسینشل فارمولې چې کوم د بدن د طاقت لپاره دي هغه په دې کې استعمال شوي دي. نو سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د بدن هغه دردونه چې کوم د طاقت د کمی په وجه په انسان کې پیدا شوي وي لکه د ملا درد د پټو درد مردانه کمزوري د خپو سوځېدل او دې ته ورته نور هغه امراض چې په انسان کې د بدن د مختلفو برخو کې د طاقت په وجه کم شوي وي نو هغې دپاره دا یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي. همداشان که یو کس مردانه کمزورتیا ولري او هغه مردانه طاقت کم وي نو دې دپاره هم سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل هم ممکن دی. همداسې که زموږ د پاکستان او افغانستان عوام خلک اکثر په نور ملکونو کې مسافر وي کارونه یې سخت وي هلته سوچونه او ټینشنونه یې ډېر وي نو د هغې په وجه د دوی ویښتان هم ډېر کمزوري وي ویښتان یې غورځېږي ویښتان یې ماتېږي نو دې دپاره هم سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د ویښتانو هغه غورځېدل او تویېدل او ماتېدل چې وي نو هغه ودرېږي ځکه دې کې د بدن د کوم چې بدن ته ډېرې مهمې د طاقت فارمولې وي هغه په دغه ایټم کې شته دی نو د دې په استعمال سره د ویښتانو غورځېدل د ویښتانو ماتېدل او همداشان د پښو سوځېدل د ملا او د پټو او د بدن د مختلفو دردونو کوم چې د طاقت په کمی په وجه په انسان کې وي نو د دې ایټم په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. همداسې اکثر کسان وایي چې زموږ زړه ډېر ستړی کېږي موږ چې مزل وکړو یا کرکټ وکړو یا منډې ووهو نو هغې سره زموږ د زړه کمزورتیا ډېره وي په موږ باندې خوله راځي بدن هم سست وي ناراحته وي نو د دغه مرض لپاره او د دغه ستونزې لپاره هم سربیکزیډ یو ډېر بهترینې ګولۍ دی او د دې په استعمال سره په بدن کې ناراحتي په بدن کې سستي او په بدن کې کمزوري او په منډه او په مزل کې چې د هغې نه بعد په بدن کې سستی راځي نو د دې ایټم په استعمال سره د دغه ستونزې حل په مکمل توګه ممکن دی. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو سربیکزیډ یو ډېر بهترین ګولۍ دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو که یو څوک په ملا د پټو او د بدن د مختلفو دردونو ترڅنګ د ویښتو کمزوري لري نو هغه دغه ایټم استعمال کړي د بدن نه بعد سستی موزي ناراحتي به موزي او د بدن د پټو او د مختلفو برخو کې چې کمی کمزورتیا لري هغه به هم ختم شي نو دې لپاره سربیکزیډ یو ډېر بهترین ګولۍ دی او د دې په استعمال سره د بدن د مختلفو برخو کې د طاقت په کمی په وجه چې کوم دردونه او مشکلات وي د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې د دغه ایټم استعمال وکړئ او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. موږ له بیا هم له تاسو دوستانو څخه هیله لرو که تر اوسه مو زموږ چینل میډیسن ان پښتو وید پیاز نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راوړو. همداشان که پرایس ته موږ راشو سربیکزیډ پرایس هم ډېر یو مناسب پرایس دی او دا 10 ګولۍ په 440 یا 440 روپۍ په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. پرایس هم د دې مناسب دی او بل یو ملټي نیشنل کمپنی ایبرټ جوړه کړې او بل په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو دغه یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د مختلفو برخو کې د دردونو چې کوم د طاقت د کمی په وجه راځي نو هغه ورسره حل کیږي او د دې په استعمال سره د ټولو هغو ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو که چا په بدن کې ناراحتي وي کمزوري وي د پټو کمزوري وي د ویښتو کمزورتیا وي او د دې ترڅنګ د بدن د نورو مختلفو برخو کمزورتیا وي مردانه طاقت کم وي د دې ټولو لپاره سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو په اخر کې بیا هم له تاسو څخه هیله لرو چې زموږ چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. په الله تعالی مو سپارم د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ.